بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. خپل کور کې چینل خوش آمدید وایو. موږ په خو د الو والا سموسه لپاره موږ سره اوړه دي 2 کپه او تیل دي 3 چمچه او مالګه 1 چمچ او سپیرکې نیم چمچ. اوس به خانک راوالو. خانک کې به اوړه واچو. اوس به پکې سپیرکې او مالګه واچو. اوس به تیل واچو. اوس بیا ومږو په لاسونو. بالکل به درې واړه شیونه مکس کړو. په نیم ګرمو اوبو واغږو. نیم ګلاس اوبه زموږ تقریبا لګي. نه به ډېر سخت غږو او نه به ډېر نرم. اوړه تیار شو. واغږلی شو. دا اوس زموږ لاسونه یې پرېښه نو بس پوه شئ چې تیار دي. داسې چې داسې کېږي بس دا بیا تیار دي. اوس به دا دیګ کېږدو 25 منټو دپاره. اوس به پرې سر کېږدو 25 منټه پوره شي بیا موږ تاسو سره ملاویږو. پس آلو سموسې کې چې موږ کومه مسالې اچوئ کې اوچه دڼیا ده، زیره ده، تور مرچ دي، کورکمان دی ده او دا سور مرچ کې مالګه ده. دا بوکس مکس کړو. 1 چمچه ګرمه مساله هم پکې واچوو. دا برابره شوه. اوس به خواته په فرای پین کې به الو سرو کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. فرای پین پکې اوس به 3 چمچه تیل واچوو. تیل ګرم شو. اوس به پکې پیاز واچوو. اوس به پکې پیاز واچوو. دا موږ میده کړی دی او 25 نه 30 سکنډه پورې به دا اوس فرای کړو. بسم الله الرحمن الرحیم. اوس به پکې مسالې واچوو. سره شوه. اور موږ بند کړو. اوس به پکې شنه دڼیا واچوو چې دا د الو سموسې زړه دی او مرچکې به پکې واچوو. مرچکې هم پکې واچوو. اوس به پکې یو 3-4 الوګان میش کړو دارنګې. اوس بیا ښه ښکلې ولړو. بس دا زموږ مساله تیاره شوه. الرحمن الرحیم. 25 منټ پوره شو. اوس بیا روباسو او لږ شانتې اوړه به واچو او دا به ګول ګول کړو. وړې وړې پیړۍ جوړې کړې. 2 پیړۍ تیارې شوې دي. اوس به دې نه ټیکې جوړو. ټیکې به دارنګې جوړو. دارنګې به کول. بیا یې دارنګې جوړو. دارنګې ګول ګول به جوړو چې په سموسه بیا چې په بیلن باندې سموچه یې سره بیا صحیح راشي. اوس به دا راولو. خشکه کې به ووهو. اوس به دې پراټه دارنګې جوړو. دا تیاره شوه. بل هم تیارو بیا تاسو سره ملاویږو. دا هم تیاره شوه. اوس به دواړه یو ځای کړو او منځ باندې بالکل کټ لګو. دارنګې منځ باندې به یو داسې کړو چې لین پکې جوړ شي. بیا یې دارنګې کټ کړو. دا 4 سموسې تیار شوې. دا اوس موږ ډکو. دا موږ پیاله راواخیسته. داسې مکه. دا زه تاسو ټول کې اسان طریقه ښوم. دارنګې او دا لږ شانتې راوالي دا او په دې منځ کې داسې کېږي. تقریبا داسې 1 چمچ او نیمه چمچه یو نیم چمچ ځای به پرېږدي. منځ کې لږ دارنګې واچوئ. لږ به نور هم واچوو. دارنګې لږ نور هم واچول. اوس دا موږ سره ګرمې اوبه دي. دا به چې داسې یې کړو. دارنګې به یو طرف راسه راواړو. معمولي داسې به راواړو چې داسې راواړو داسې پرېږدو. بیا په دې داسې معمولي اوبه واچوو. یا دې بل دغه پسې ښه دي. بیا داسې کړو. په دې طرف هم داسې لږ ولګو او دارنګې به یې رابند کړو. دارنګې به یې رابند کړو. اوس به په دې طرف هم لږ واچوو او داسې به یې کړو. دا یې زموږ سموسه تیار شوه. هېڅ څه ګران کار پکې نشته. بس زموږ سموسه تیار شوه. اوس به بله جوړه هم راواخیسته. دا هم داسې لږ تاو کړو. 2 چمچه ځای پرېږدو. داسې برابر کړو چې اخرت هم را نشي. بیا دا راسره راواړو. اوبه به واچوو.
په دې طرف هم واچو داسې راواړو واپس دا هم داسې وو موږ څلور تیاره کړي دا دوه غټې دي او دا دوه وړې تیل هم اچولي دي ګرم شوي دي اوس به پکې سموسه راوالو الټه به پکې دا پرېږدو یو پکې واچو بیا پکې اوس واچو بل به هم واچو دا هم واچو او 4 منټه دا پخېږي 2 منټه په یو سیټ 2 منټه رحیم زمونږ سموسې بالکل رډي دي اوس به په دې پلیټ کې راواچو سبحان الله خولې کې تاوېدو والا سموسې ماشاءالله سبحان الله زمونږ الو والا سموسې تیار شوې که تاسو زمونږ د الو والا سموسې ښکلې لګېدلي زمونږ خپل کور کچن چینل ښکلې لګېدلي زمونږ چینل لایک کړئ شیر کړئ سبسکرایب کړئ او نور ویډیوګانو لا انتظار وکړئ په دعاګانو کې خامخا یاد ساتئ د دوی الله په امان